أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्वेम सिपारा आयात नंबर 145। वलइन अतैत अल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्ल आयतिम मा तबिउ क़िबलतक दे आयात मुबारक के अल्लाह पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ता द यहूद द कुफर इनाद और मुखालफत खबर वर्कई چې کچره پیغمبر علیہ السلام हर قسمه دلیل او نشانی دوی ته پیش کی په دې خبره چې بیت الله ته مخ کول دا صرف د الله پاک په حکم باندې دي او دې کې هیڅ قسمه نفسانی خواهش یا قومی تعصب نشتا بیا هم دوی د نبی علیہ السلام د خبر اتباع نه کوي او خپل قبله ته مخ کول چې د دوی یو خواهش ګرځېدلې دی نه پرېږدي خپل قبله ته خو مخ پرېښودل پرېږده چې د دوی دا کوشش دی چې دوی تا او ستا ملګري د حق قبله بیت الله نه واپس واړی په دې مجبور کی چې بیت المقدس ته مخ کی اگر چې دوی دا کار نشي کولی ځکه چې ته د الله د حکم تابع او د الله د طرف نه د بیت الله طرف ته مخ ګرځولو باندې قطعي وحي او علم تا ته راغلی دی نو د قطعي حکم د راتلو نه رستو ستا غوندې د اوچتې درجې پیغمبر د پاره دا ناممکنه ده چې ته د خدای حکم پرېږدې او د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړي نو د دوی د قبلې تابعداري نشي کېدی او د دوی په خپلو کې بعضې د قبلې تابعداري نه کوي چا ځان د پاره په خپل خواهش یوه قبله مقرر کا او چا بله مثلا یهودو بیت المقدس قبله ځان له مقرر کړې ده نصاراو د بیت المقدس مشرقی طرف مقرر کړی دی نو چې کله د دوی په خپلو کې موافقت نشي کېدی نو د مسلمانانو نه د موافقت توقع کول بېوقوفتیا د دوی ده د وحی او قطعي حکم راتلو نه پس د دې خبرې تصور نشي کېدی دا ناممکنه ده چې ته د دوی تابعداري وکړې فرض کا کچره تا د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړله تا ته وحی راغلی ده او دی نه پس دې د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړه یقینا ته به بیا د بې انصافو نه شمېرلی کېږي او ستا بے انصاف کېدل او ظالم کېدل ناممکن دي
ځکه چې ته معصوم پیغمبر یې، نو د دې وجې نه دا ناممکنه ده چې ته د دوی د قبلې تابعداري وکړي. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، او کچرې ته راتګ وکې الذین هغې خلکو ته اوتوا الکتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی دی، کچرې ته راتګ وکې هغې خلکو ته چې کتاب ورته ورکړی شوی دی بکل آیت، په هر قسمه دلیل سره، ما تبعو قبلتک، نو دوی به ستا د قبلې تابعداري ونه کي. وما انت بتابع قبلتهم، او نه یې ته تابعداري کوونکې د قبلې د دوی. وما انت بتابع، نه یې ته تابعداري کوونکې قبلتهم د دوی د قبلې. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، او ندی دا اهل کتاب بعضی د دوی تابعداري کوونکې د قبلې د بعضې. یهود د نسوارو د قبلې تابعداري نه کوي، نسوارا د یهودو د قبلې تابعداري نه کوي. ولئن اتبعت اهواءهم، او کچرې ته تابعداري وکړې د خواهشاتو د دوی. د یهودو خواهش دا دی چې بیت المقدس ته مخ کا، دې ته خواهش وي. بیت المقدس طرف ته د منځ په حالت کې مخ کول الله د یهودو خواهش ورته ویل. حال دار چې بیت المقدس ته د دوی مخ کول د دوی په شریعت کې یو شرعي حکم و، خو په شریعت محمدی کې منسوخ شو. انسانی طبیعت داسې دی چې دی په یو شرعي حکم باندې عمل کوي تر دې چې د وخت تېرېدو سره دا یو طبعي خواهش او مذهبي روایت جوړ شي. بیا چې کله د الله د طرف نه د هغې خلاف حکم راشي، نو د ده دپاره زوړ حکم پرېښودل او په نوي حکم عمل انتهایی مشکل شي. نو په دې وخت کې په زوړ حکم عمل کول او د نوي حکم نه راګرداني کول یقیناً چې خدا پرستی نه ده، بلکې خواهش پرستی ده. او همدغه وجه ده چې په شریعت محمدي کې په منسوخ شوي احکامو باندې عمل نشي کېدی. په شرعي احکامو کې د خدای پاک د طرف نه د نسخ او د تبدیل همدغه فایده ده چې د خدا پرست او خواهش پرست په منځ کې فرق راشي. ولئن اتبعت اهواءهم، کچرې ته تابعداري وکړې د خواهشاتو د دوی، من بعد ما جاءك من العلم، رستو د دې نه چې تا ته علم راغی، انک اذا لمن الظالمین، بېشکه ته به دغه وخت کې د بې انصافو نه شې. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين أغخلق آتيناهم الكتاب، چې موږ ورته کتاب ورکړی دی، يعرفونه اغوی پیجنی دی پیغمبر علیہ السلام لرا، كما يعرفون أبناءهم، لکه څرنګه چې دوی پیژني خپل زامن. د پیغمبر علیه السلام دا خواهش و چې د مسلمانانو قبله که د اهل کتاب دوی اومني او نورو خلکو ته د شک شبې اچولو کوشش نه کوي،
نو دا به زما د نبوت او د رسالت د حقانیت یو دلیل شي، د خلکو په زړه کې به څه شک شبه پاتې نه شي. نو الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې اهل کتاب تا ښه پیژني، ستا د نسب قبیلې د پیدایش ځای، د اوسېدو ځای، د شکل صورت، د ښکلې اوصاف و احوالو نه ښه خبردار دي، په دې پوهېږي چې ته په حقه پیغمبر یې، داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني، چې لیدلو سره بغیر د سوچ فکر نه، بغیر د تردد نه پیژني چې دا مې زوی دی. خو دا خبره بعضې ظاهري او بعضې سره د پوهې پټوي. نو په دې خبره پټولو باندې اسم نه کېږي، حقه خبره او مغه ده چې د ستا د رب د طرف نه ده. الذين آتيناهم الكتاب، اغا خلق آتيناهم الكتاب چې موږ ورته کتاب ورکړی دی، اهل کتاب دی يعرفونه، اغوی پیجنی دی پیغمبر علیہ السلام لرا، کما يعرفون ابناءهم، لکه څرنګه چې دوی پیجنی خپل زامن. دلته سوال دا دی چې الله پاک داسې فرمایي چې دوی پیژني پیغمبر څنګه چې خپل زامن پیژني، نو داسې الله ولې ونه ویل چې دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل ځان پیژني؟ داسې ولې نه وي؟ د دې سوال جواب دا دی چې د خپل ځان په باره کې دومره علم بنده ته نه وي څومره چې د خپل بچي په باره کې وي. لکه انسان ته د خپل بچپن هغه ابتدایي ورځې هغه نه دي یادې. یو انسان ته هم دا نه دي یادې چې زه پیدا شوم او زما عمر سرکلی وشو، زما دا کار وشو هغه وشو، دا څیزونه چاته نه دي یاده. او د خپل زوی پیدا کېدل، هغه عمر، عقیقه وغیره، هغه ټول حالات معلوم دي، د ځان ورته نه دي معلوم. سړی چې بې هوشه شي خپل حال ورته نه دی معلوم، او که زوی یې بې هوشه شو نو دی ورته ګوري دغه مې زوی دی او ناجوړی خدای دې جوړ کړي. نو ځان بنده دومره نه پیژني لکه زوی چې څونه پیژني. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، دوی پیژني دا پیغمبر علیہ السلام لکه څرنګه چې دوی پیژني خپل زامن. بیا داسې ولې نه وي چې دوی دا پیغمبر علیہ السلام داسې پیژني لکه خپل پلار چې پیژني؟ د پیغمبر علیہ السلام د معرفت تشبیه د خپل پلار د معرفت سره ولې ورنه کړله چې دوی داسې پیغمبر پیژني لکه خپل پلار چې پیژني؟ د دې سوال هم جواب دا دی چې پلار ته د زوی معرفت او پیژنګلو زیاته حاصلوي په نسبت د زوی پلار ته. زوی ته دا پته نه لګېږي د دنیا کې نو موجود او پلار موجودو. پلار پیدا شو، زلمی شو، واده یې وکړ، د واده نه پس دا زوی پیدا شو، تر دغې ورځې پورې خو دې زوی ته د پلار دا هېڅ حال هم نه دی معلوم. بیا وروسته چې پلار یې وپېژنو بابا بابا ویلې ورته شروع کړو، دغه ورځ هم دته پوره نه دي یادې. او زوی چې پیدا شو نو د پیدایش نه تر اخره پورې پلار ته معلوم دی. نو داسې الله نه فرمایي چې یعرفونه کما یعرفون آباءهم، نو د پلار سره تشبیه ورنه کړله.
نو دا تشبیه خلاصه دا شو چې یهودو ته د پیغمبر علیہ السلام رسالت او نبوت په حیثیت باندې پیژنګلو د خپل ځان نه، د خپل پلارانو نه، د خپل زامنو نه زیاته حاصله ده. سره د دې د پیغمبر علیہ السلام د نبوت نه انکار کوي، نو دوی سره د پوهې حق پټي، دیده دانستا حق پټي. خو د دوی په دې چلونو باندې هیڅ هم نه کېږي. نو پیغمبر علیہ السلام ته تسلی شوله چې حق همغه دی چې ستا د رب د طرف نه دی. ته د دوی د پراپیګنډې د وجې نه په شک کې کېږه ما، فلا تکونن من الممترین، پس مه کېږه ته د شک کوونکو نه. نو پیغمبر علیہ السلام خو شک نه کوي. پیغمبر علیہ السلام شک کوونکی نه دی، خو امت ته اورونه مقصد ده چې تاسو په شک کې مه کېږئ د پیغمبر علیہ السلام د رسالت په باره کې. الذین آتیناهم الکتاب، هغه خلک چې موږ ورته کتاب ورکړی دی، یعرفونه، هغوی پیژني دی پیغمبر علیہ السلام لره کما یعرفون ابناءهم، لکه څرنګه چې دوی پیژني خپل زامن. وان فریقا منهم، بېشک یو ډله د دې کتابیانو نه لیکتمون الحق، حق پټی، وهم یعلمون، دوی پوهیږي. الحق من ربک، حق واضح دی ستا د رب د طرف نه. فلا تکونن من الممترین، پس مه کېږه ته د شک کوونکو نه. اے د قرآن مخاطبه تر قیامته پورې ته د قرآن په باره کې او د پیغمبر علیہ السلام په باره کې شک کوونکي مه جوړېږه. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات. دې کې د قبلې د بدلیدلو حکمت الله پاک بیانوي. د الله پاک یو عادت په دې جاری دی چې د هر چا دپاره یو قبله مقرر ده چې د عبادت په وخت کې هغې طرف ته مخ کوي. د حضرت ابراهیم علیہ السلام په شریعت کې قبله خانه کعبه وه. د حضرت موسی علیہ السلام په شریعت کې قبله بیت المقدس وه. نو شریعت محمدیه هم یو مستقل شریعت او دین دی. د دې دپاره هم یو خاص قبله مقرر کول پکارو، او دا مقرر کول د الله په حکم باندې به کېدل. ځکه چې یو طرف هم بذات خود قبله نه ده. بیت الله یا بیت المقدس په خپله قبله نه ده، بلکې الله قبله کړې ده. نو چې الله کم طرف قبله جوړه کی بس همغه قبله وي. نو الله ستاسو د پاره قبله مقرر کا. نو اے مسلمانانو، تاسو نور د قبلې په حق لا زیات بحث و مباحثه پرېږدئ او اصل مقصد نیک کارونه کول دي. نو دغه اصل مقصد نیکو طرف ته په تلوار ورشه. فاستبقوا الخیرات، نیکه کارونو ته په تلوار باندې ورشه. قبله بذات خود مقصود نه ده، بلکې دا د عبادت د ادا کولو یو ذریعه ده، او اصل مقصد د الله حکم منل دي. نو چې د الله حکم کم طرف ته د مخ کولو راشي هم په هغې باندې عمل وکړه. بیا په دې بحثونو جګړو کې وخت مه ضایع کوه. ډېرې داسې خبرې دي چې په دنیا کې په بحث باندې نه فیصله کېږي، او اصل حقیقت به په آخرت کې ښکاره کېږي. او ورځ د آخرت حقه ده. الله پاک به په آخرت کې ټول مخلوق ځان ته حاضروي چې د دنیا په کومه حصه او کم ګټ کې څوک اوسېږي، الله پاک به په آخرت کې حاضر کی. او چا چې د الله په حکم کم طرف ته عبادت کړی وي، الله پاک به د هغې ثواب ورکوي. او چا چې د الله حکم نه غیر
د خپل نفس او خواهش مطابق بل طریقه اختیار کړي هغه به د عبادت د ثواب نه محروم وي بلکې د الله د حکم په مخالفت باندې به ورته عذاب ورکیږي او الله په دې قادر دی چې د دنیا د ګټ ګټ نه خلق راجمع کړي ځان ته پیش کړي ولکل وجهة د هر چا د پاره یو طرف وي یعنی قبله وي هو مولیها چې دې مخ کوونکي وي دغې قبلې ته فاستبقوا الخیرات پس تلوارو کې د نیکو کارونو ته جلتیو کې د نیکو طرف ته اینما تکونو یأتی بکم اللہ اینما تکونو ہر دے کی چیئے تاسو یأتی بکم اللہ اللہ برا ولی تاسو جمیعاً ټول د دنیا په هر حصہ کې چیئے هر زمانہ کې چیئے نو د قیامت پر ورځ باندې الله خپل ځان ته پیش کی اینما تکونو ہر دے کی چیئے تاسو یأتی بکم اللہ اللہ برا جمع کی تاسو راب ولی تاسو جمیعاً ټول ان اللہ بے شک اللہ پاک علی کل شیء قدیر پا ہر چیز باندے قادر دے ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او دا ہر زین چی اوزیت ومن حیث خرجت دا ہر زین چی اوزیت سفر دا پارا فول وجهك شطر المسجد الحرام پس اگرز و مخ مبارک پل طرف دا مسجد الحرام تا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ او بے شکا دا حکم حق دے ستا دا رب دا طرفنا وَمَا اللَّهُ ندی اللہ پاک بغافل ناخبر عما دا اغسنا تعملون چی تاسو کم عمل کوئے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او دا ہر دین چی اوزیت فول وجهك پسوار و مخفل شطر المسجد الحرام طرف دا مسجد الحرام تا وحيث ما كنتم او ہر دے کی چیئے تاسو فولو وجوهكم نو تاسو اگرزوی اخپل مخون شطرہو طرف دا مسجد الحرام تا لئلا یکون للناس دے دا پارا چی پاتی نشی دا خلقو دا پارا علیکم پتاسو باندے حجتن سدلیل الا الذین ظلموا منهم مگر آغا خلق چی دا دوین ظالمان دی فلا تخشوهم پس میریگے دا دوین وخشونی مانا او یریگے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ بل دے دا پارا چی پورا کم پتاسو باندے نعمتی خپل نعمت وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ دے دا پارا چی پورا کم خپل نعمت پتاسو وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دے دا پارا چی تاسو پا ہدایت شے دا قبلے دا بدلے دلو نور حکمتون دے دے کے بیانی گی او دا تمہید پا طور باندے دا قبلے دا بدلے دو دا حکم مکرر بار بار ذکر کی گی وسرا دا تحویل دا قبلے حکم عام مسلمانانو تا کی گی او بیا بیت اللہ طرف تا دا مخ اڑولو حکمت ذکر کی گی پا تورات کے ذکر ہو کہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام قبلہ خانہ کعبہ دا او دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ دو قبلے بی دے بزو قبلتین وی نبی القبلتین بی پا تورات کی دی کہ دا ابراہیم علیہ السلام قبلہ بیت اللہ او نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم با نبی القبلتین اغا پیغمبر چی دا دو قبلو خاون دی سو وقت پورے با بیت اللہ تا بیت المقدس تا منز کئی او بیا با بیت اللہ طرف تا مخ کئی نو کچر نبی علیہ السلام تا دا بیت اللہ طرف تا دا مخ اڑول حکم نوی راغلی
نو یهودو به دا الزام خامخا لګو چې زمونږ په کتابونو کې د نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم علامه دا ښودلې شوې ده چې دی به د بیت المقدس طرف ته د مخ کولو نه پس بیت الله طرف ته مخ اړي. حال دا دی چې دی پیغمبر خو بیت الله ته مخ نه که صرف بیت المقدس حکم پاتې وي او بیت الله طرف ته حکم نه وي راغلی دی به چې په تورات کې داسې او دی خو هغسې نه دی. مشرکانو د مکې به دا ویل چې دا نبی د ملت ابراهیمی دعوه هم کوي او بیت الله طرف ته مونځ نه کوي، حالانکه بیت الله د حضرت ابراهیم علیه السلام قبله ده. نو چې بیت الله ته د مخ کولو حکم راغی نو د دواړو اعتراض او الزام ختم شو. البته چې کوم بے انصافه خلک دي او اسبې سره حق مقابله کوي هغوی به اوس هم څه ناڅه الزامونه لګوي. مثلا قریش به وایي چې دې پیغمبر ته اوس زموږ د قبلې حقانیت معلوم شو، اوس یې زموږ قبله خوښه کړه او داسې په مزه مزه به دې زموږ نور حکمونه هم ومني. او یهود به وایي چې اول یې زموږ قبله حقه ومنله خو وروسته بیا د حسد او نفسانیت په وجه خپله رایه پرېښودله. نو د داسې بې انصافو د پروپیګنډې هېڅ پروا مه کوه. د دوی د پروپیګنډو په وجه د خدای حکمونه مه پرېږدئ، ځکه د پروپیګنډې زور څه لږ وخته پورې وي او بیا په خپله ختم شي. ما نه ویریږئ، زما په حکمونو باندې پوره استقامت سره عمل کوئ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، د هر ځای نه چې اوځې ته سفر ته پس وګرځوه مخ خپل دې طرف ته مسجد الحرام طرف ته. وانه للحق، بېشکه چې دا حکم حق دی من ربک ستا د رب د طرف نه. وما الله، او نه دی الله پاک بغافل انا خبر عما دا هغه څه نه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. ومن حيث خرجت، د هر ځای نه چې اوځې ته فول وجهك شطر المسجد الحرام، نو واړوه مخ دې په طرف د مسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم، او کم ځای کې چې تاسو نو واړوئ مخونه خپل شطره په طرف د مسجد الحرام. لئلا يكون للناس عليكم حجة، دې دپاره چې پاتې نشي د خلکو دپاره په تاسو باندې څه دلیل. الا الذين ظلموا، مگر هغه کسان چې بے انصافه دي. فلا تخشوهم، پس مه یریږئ تاسو د دوی نه. واخشوني، او ویریږئ زما نه. ولأتم نعمتي علیکم، دې دپاره چې پوره کړمه نعمت خپل په تاسو باندې. ولعلکم تهتدون، او دې دپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ. ولأتم نعمتي علیکم، دا بل حکمت د قبلې د بدلېدو دی. الله فرمایي چې بیت الله ته د مخ اړولو حکم دې دپاره ما وکړه چې زه په تاسو باندې خپل نعمت پوره کړم چې په مانځه کې د ټولو نه افضل او اعلی عبادت چې دا مونځ دی، په دې مانځه کې ستاسو توجه افضل قبلې ته راشي. نو دا بهترین طرف ته د مخ اړومه چې ستاسو مخ بهترین طرف ته راشي. او بل دې دپاره چې د دې طرف کم انوار او برکات دي، ستاسو منځونو کې دغه برکتونه راشي، منځ دې برکتي شي، نو ستا د دین پوروالی به راشي. ولأتم نعمتي علیکم، دې دپاره چې زه پوره کړم خپل نعمت په تاسو باندې. افضل ترین قبلې ته مې د مخ واړو چې د دې قبلې انوار او برکات ستا په مانځه کې راشي، منځ به دې ډېر بهترین شي، ما ته به پې ډېر نږدې شي. ولعلکم تهتدون، بل دې دپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ. دا د قبلې د بدلېدو بل حکمت دی. نور امتونه د دې قبلې د برکاتو نه محروم
او ستاسو دې مقام ته رسیدی نشي. دې کې مسجد الحرام ته د مخ اړولو حکم 3 ځله مکرر ذکر شو. فول وجهک. په قرآن شریف کې بے فائدې تکرار نه کیږي. عام کلامونو کې هم بغیر د فائدې نه تکرار د کلام خرابي ګڼلی شي. نو په دې مقام کې د دې تکرار څه فایده ده؟ نو فائدې عالمانو ویلي دي. اول دا چې د قبلې تحویل په شریعت کې اولنې داسې حکم و چې په دې کې سابقه حکم منسوخ شو او د هغې په ځای بل حکم راغی. د دې واقعې سره د اسلام مخالفینو ته د پروپیګنډې اعتراضونو الزامونو یو زبردست موقع په لاس راغلی وه او دوی هم د دې موقع نه د پوره فایدې اخیستلو کوشش کو او د اسلام او د پیغمبر علیه السلام خلاف پروپیګنډه کوله. د دې اثر په بعضې مسلمانانو باندې دا کېده چې دوی په شک او تردد کې واقع شي او بیا دا ممکنه وه چې دوی ته خیال راته چې دا حکم بدل شي او زوړ حکم بیا نافذ شي. نو په داسې موقع کې د مخالفینو پروپیګنډه په ډېر زور او قوت کې وي. نو د انسان په زړه کې دا خبر راتله چې دا حکم چې کوم د پروپیګنډې ذریعه ګرځېدلی ده که دا بدل شو د دې په ځای داسې حکم راشي چې د پروپیګنډې ذریعه نه جوړېږي. د انسان یو فطري او طبعي خواهش وي. نو ممکنه ده چې د بعضې مسلمانانو په زړه کې هم دا طبعي طور خواهش راغلی وي چې که چېرې دا حکم واپس زوړ حالت ته لاړ شي نو دا به ښه وي. نو الله پاک بار بار 3 ځله دا حکم راولېږه او د دې خبرې پوره اهتمام سره بیان وکړه چې بیت الله طرف ته مخ کول حکم قطعي دی، همیشه دی، د دې منسوخ کول زما اراده نشته. تاسو هم پوره اهتمام او استقامت او اعتماد سره په دې حکم کلک ودرېږئ. د مخالفینو د پروپیګنډو هیڅ قسم اثر ما اخلئ او د مخالفینو د طرف نه د سخت پروپیګنډې په جواب کې د یو حکم او فیصلې تاکید او مضبوطوالی د منونکو زړونو ته تقویت او اطمینان ورکوي او مخالفین د خپل پروپیګنډې د تاثیر او د هغې نه د فیدو حاصلولو نه ناامیده کوي. نو خدای پاک حکم وکړه چې د پروپیګنډو طرف ته توجه مه کوئ. د یوه وجه شوله چې بار بار حکم وشو. دویمه وجه دا ده فیده چې بعضې عالمانو د تکرار دا وجه بیان کړی چې اولنی آیات خاص د حرم اوسیدونکو په حق کې دی، دویم آیات د جزیرة العرب د اوسیدونکو په حق کې دی او دریم آیات د ټولې دنیا د اوسیدونکو په حق کې دی. او بعضې عالمان وایي چې اولنی آیات د احوالو عاموالي ته اشاره کوي، دویم آیات د ځایونو عاموالی ته اشاره کوي او دریم آیات د زمانو د عاموالی دپاره دی. یعنی په ټولو احوالو، په ټولو مکانونو، په ټولو اوقاتو کې مسجد الحرام طرف ته مخ اړوه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ابراهیم علیہ السلام چې دا کعبه بانیو دا هغه د دوو دعاګانو ذکر مخکې الله پاک کړی دی. آیت نمبر 120 کې د حضرت ابراهیم علیہ السلام د یوې دعا ذکرو چې یا الله خانه کعبه د خلکو د اجتماع او د عبادت ځای او د امن ځای جوړ کړه، مثابة للناس و امنا. یو دا دعا یې کړې وه چې خدای خانه کعبه دې کې خار آباد کا،
خانه کعبه د ټولي دنیا د خلکو د راتلو د اجتماع د عبادت ځای جوړ کا د امن ځای جوړ کا. آیات نمبر 129 کې بل دعا ده چې یا الله زما په د اولاد کې د دوی نه یو پیغمبر پیدا کا چې د ستا د آیاتونو تلاوت کوي، د کتاب د حکمت تعلیم ورکوي، د ظاهري باطینی ګندګونه امت پاکي. نو دا دواړه دعاګانې د ابراهیم علیه السلام قبولی شوي دي. خانه کعبه د خلکو د اجتماعیت او د عبادت د پاره قبله شوله او د دې ذکر الله په مخکې آیاتونو کې وکړ. په دې آیات کې الله پاک د ابراهیم علیه السلام د دویمې دعا د قبلېدو ذکر کوي. په مسلمانانو او ابراهیم علیه السلام په تابعدارانو باندې دا یو ثباتنه ده چې ما ستاسو د نیکه دواړه دعاګانې قبولې کړي دي. څنګه چې بیت الله د ټول عالم قبله وګرځوله او دې ته مې فضیلت او قبولیت عامه ورکړې دي، همدقه رنګې مې د حضرت ابراهیم علیه السلام دویمه دعا قبوله کړه. په تاسو کې مې ستاسو د جنس نه پیغمبر راولېږه، هغه ته مې هم د ډېر لوی فضیلت او مقبولیات عامه ورنصیب کړی دی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دے کے تفسیر کے لکھی استجبنا دعاء ابراہیم فی قبول بنائه بجعله قبلة مستمرة. منگا قبول کرے دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام پا قبلولو دا بنا دا کعبے پا گرزولو دا دے دا قبلے ہمیشہ کما استجبنا دعاءه لکه سرنگی چې منگا قبول کرے دا دعا دا فی بعثته هذا الرسول پر آلیگلو دا دی پیغمبر کے الذي هو صاحب تلك القبلہ چې هغه دا دی قبلے خاون دے. کما ارسلنا فیکم رسولا لکه سرنگی چې منگ را لیگلی دی پتاسو کی پیغمبر منکم ستاسو دا جنسنا یتلو علیکم آیاتنا چې هغه لولي پتاسو باندې آیاتونه زمنګ ویزکیکم او هغه پاکی تاسو لرا د شرک او د کفر د ګندګونه، د غلطو خیالاتو غلطو عقیدو د ګندګونه او د ظاهری ګندګونه. ویعلمکم الکتاب والحکمت او تعلیم در کئی تاسو تا د کتاب اللہ او د حکمت. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او تعلیم در کئی تاسو تا خی تاسو تا ما اغس لم تکونوا تعلمون چی تاسو پی نپوئی دے. فاذکرونی اذکرکم پس یادوے مالرا اذکرکم زبیات کم تاسو لرا وشکرولی زما شکریہ ادا کے ولا تکفرون او زما ناشکری مکوئی. فاذکرونی پس یاد کے مالرا ما یادوے او بل سوک ما یادوے. اذکرکم زبیات کم تاسو لرا کہ کم وقت تا اللہ یادے نو اللہ پاک تا ہم یادی. حضرت عثمان یو بزرگ دی صحابی نه یادو ما بل عثمان دی هغه وی ز په دې پوهېږم چې الله ما یادی. چا ورته داسې مه وایه، داسې ووایه چې زه په دې پوهېږم چې زه الله یادوم. وی نه هم دقسې ویم چې زه په دې پوهېږم چې الله ما یادی. وی ته په څه پوهېږې چې الله تا یادی؟ وی دې آیات کې الله فرمائی کہ فاذکرونی ما یاد کے اذکرکم زب تاسو یاد کم. نو چې کم وقت کې زه الله یادوما نو د الله وعده رښتینی هغه وخت کې هغه ما یادوي که نه. نو زه په دې پوهېږم چې الله ما یادوي. کم وخت کې چې یادوما نو هغه وخت کې الله ما یادوي. فاذکرونی پس یاد کے ما لرا اذکرکم زب یاد کم تاسو لرا. پس ثوابونو کې به د الله یاد کې حکمو کې الله فرشتو ته وایي د دپاره دومره دومره اجر او ثواب ولیکې دی ما یادوي.
वशकुरूली जमा शुक्रिया अदा के, वला तकफुरून और ना शुक्री में मकवे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।